السلام علیکم دوستانو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 2020م کال کې د غټو لوبډلو سره لوبې لري. که څه هم په روان اپریل، مای او جون میاشت کې د کوم لوبو معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د جولای میاشت څخه بیا لوبې پیلیږي، بیا د کال تر وروستیو پورې. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په 2020م کال کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پاته لوبې په دې ډول دي. اول په جولای او اګست میاشت کې د سریلانکا سره 3 شلوریزه او 3 500 ورزه لوبې لري. دویم په اګست کې د پاکستان سره 3 500 ورزه لوبې لري. په همدې میاشت کې د متحده عربي اماراتو سره هم 3 شلوریزه لوبې لري. دریم په سپټمبر کې د هندوستان سره 3 500 ورزه لوبې لري. څلورم په سپټمبر او اکتوبر کې بیا د استرالیا سره 3 500 ورزه لوبې لري. پنځم په اکتوبر میاشت کې بیا 3 هړخیزه سیریز د افغانستان او استرالیا او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. شپږم د اکتوبر په وروستۍ کې بیا شلوریزه نړیوال جام د هندوستان په کوربتوب ترسره کیږي چې هلته هم افغانستان لوبې لري. اووم په ډسمبر کې بیا د زمبابوې سره 3 شلوریزه، 3 500 ورزه او یوه ټیسټ لوبې هم لري. دا سیالۍ ورته په 2020م کال کې د آی سی سی لخوا ورکړل شوي دي. د آی پی ایل په روانو لوبو کې تېره شپه سنرایزر حیدرآباد لوبډلې د ممبئی انډینز لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کړل. مجیب رحمان په خپله لومړۍ لوبه کې د حیدرآباد لپاره شانداره بالینګ وکړ. نوموړي په 4 اورونو کې 29 منډې ورکړلې، 2 مهمې غټې وکټې یې واخیستلې. راشد خان بیا په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړلې، کومه وکټ یې نه ده اخیستې. حیدرآباد لوبډلې خپله دریمه لوبه هم په 14 منډو وبایلله. که مو دا ویډیو خوښه شوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.